ها. بسم الله الرحمن الرحیم. چارش پوره دی په دې کې مونږ دا ریسپټیکل لګولې دي. صحیح شو کنه؟ نو دلته کې بس مونږ راشو کنه دی سیلینګ ته. څه ته راشو؟ سیلینګ ته. په دې کې سیلینګ نشته یې نه. سیلینګ پکې نشته. اوس مونږه مین خبره دا کوو کنه چې په دې کې مونږه دلته کې راشو دا ولي کو چې دا زمونږ دا ټاپک دی. صحیح دی کنه؟ ټاپک زمونږ دی د لایټینګ. د څه دی؟ د لایټینګ. ها اوس د ټول نه پرایویټ الکتریکل کې ټول نه پرایویټ الکتریکل او آرکیټیکچر او کنستراکچر او هر څه شي او د ټول نه ګران کار به کې دا چې د فیملی هغه لوکیشن نه دی هغه معلومول چې یاره دا فیملیانې په کوم ځای کې پرتې دي. لکه زه اوس په سیلینګ کې راوند دغه لګومه لایټ سیلینګ لایټ په لګومه نو دا به زه په کوم ځای کې ګورم. یو زموږ سره جدا یو فولډر پروت دی. لکه تاسو په یو کمپنۍ کې کار کوئ که نه نو د هغو به جدا فیملیز یو دغه به یو هب به وي. ښه ته به د هغې نه ته به دې هم راغستی شې بل به دې هم راغستی شې بل به دې هم راغستی شې. هغه یا کلاوډ هبي یا د نیټورک په تر باندې نیټورکینګ باندې چې کوم کمپیوټر مین کمپیوټر چې د کوم کمپیوټر سره کنیکټ هغه هبي که نه زمونږ لکه مطلب دا ده چې نیټورک منیجر نه دی کوم ځای کې چې هغه نازي د هغه په کمپیوټر کې که دا فولډر چې تا هم اکسس تر کړی بل یې هم ورکړی بل یې هم ورکړی خیال دی چې هلکه ته ماله اکسس راکړه د خپل دغه نه دا خبرې به د بینک کې ډېرې زیاتې کېږي. زما سره دا اکسس نشته او دا اکسس د ده سره نشته خیال دی نیټورک تاورونه تلي خو د دې یو منیجر ناسي هغه اکسس دغه کوي پرو کوي. صحیح ده. نو لایټینګ چې دی که نه نو په دې باندې مونږ ځکه دا بحث کوو چې یاره مونږ خو یو په دې کې دا انټرنل فیملیز دي په دې کې ایکسټرنل هم کېدی شي زما تاره بهر نه راوړي یا یو هب پروت د هغې نه مونږ ځان له یا د انټرنیټ نه ډاونلوډ کوو پوهېږي که نه. نو ما په لایټینګ کې ما ته ټول اولنۍ خبره څه کړې ده ځکه چې سړی په دې پسې ګرځي چې یاره ټیک ته لایټینګ خو به زه کوم خو ما دا ته ویلي چې لوکیشن آف فیملی فار لایټینګ آر ایزنټ کوم ځای کې دی نو هغه لوکیشن ته ګوره دلته کې خو مونږ ته ښکاري او دلته کې بس پراپر لاړ شو. ښه دا زموږ سره په سی کې په پروګرام ډیټا کې دلته کې زه رالم دس پی سی اوس دلته پروګرام ډیټا ښکاري نو پروګرام ډیټا به څنګه کولم ویو ته به لاړ شم او هیډن آیټم ته به چیک مارک وکړم. نو دلته اوس وګوره پروګرام ډیټا ځکه دا عام فولډر دی ځکه دی هایډ دا نه دا د وینډو فولډر دی بیسیک فایل نه دلته کې زه پروګرام ډیټ دلته کې د سیب خیم صحیح شو که نه نور خو هلته کې دا خو د پروګرامینګ کې به د مخې سره پروت دي خو زه تا ته هسې بهر ته بهر ښیم چې مونږ به د ځو څنګه لکه زه سید کې پروګرام ډیټا ته لاړم پروګرام ډیټا کې اټو ډیسک صحیح شو په اټو ډیسک کې ریوټ 2022 آر وی ټي 2022 ښه په آر وی ټي 2022 کې بیا لایبرری ټمپلیټ دی لایبرریز ده لایبرریز دې تر عالم دلته یو انګلیش لیکل یو انګلیش امپیریل نو انګلیش امپیریل تر عالم په انګلیش امپیریل کې بیا زموږ سره دا لایټینګ دی لایټینګ الکتریکل تا لیدلو اب تاسو سلیکټ کوو اوس تاسو سلیکټ کړئ لایټینګ ٹھیک شو کنه په لایټینګ کې دوه دی آرکیټیکچر هم دی ایم ای پی هم دی اوس به کې دنه دوه فولډر دي نو دې ځای کې ته وګوره دا دې ما د سره راغستو په دلته کې مې زموږ لوکیشن سره معلوم شو نو دې ته موږ د سافټویر په تر باندې دنه کیو کنه صحیح شو. نو لایټینګ موږ سیلینګ لایټ لګاو یا وال لایټ لګاو خدا د سیلینګ په دې لیول باندې لګاو صحیح شو کنه سیلینګ د لیول سره لګاو د وال لایټ چې دا موږ کته بره لګولې شو. ښه په دې کې سیلینګ نشته په دې حال کې سیلینګ نشته ریسپټیکل موږ لګول او موږ مطلب دا نه چې ریسپټیکل سره یو بلب دی ریسپټیکل یوازې بلب نه دی ریسپټیکل زموږ سره هغه شوز پیزار نو زه د خیمه ها هم کنټرول کولای شو او ریسپټیکل هم کنټرول کولای شو کنه په دې ځکه مونږه دا به اصل دا بلبونه مونږ نه دا لایټ مونږ نه دی لګولې دا مونږ ریسپټیکل لګولې او دا هغه پوینټونه دي د زیاتره دا هغې سره مونږ کنیکټ کړي دي پینل سره ټیک شو کنه
نو دا خبرې به ورو ورو ځکه راځي مخې ته. اوس هاي شاباسې دې خوا ته اوس ګوره ښه اوس مخې ته ځو ټیک شو. په دې خبره مونږ پوه شو، مونږ چې کم کار کړو په هغې مونږ په دې کلاس کې پوه شو چې یاره دا مونږ څه چل کوو. سیلینګ ته لاړم که نه د ټول نه اول به سیلینګ جوړوم که سیلینګ پکې ارکټیک نه جوړ کړی هېر شوي دي نو ته به ځان ته سیلینګ جوړ کړې. سیلینګ په پراپر هایټ باندې خلک جوړوي. لکه زمونږ د دې هایټ څه دی، زه به نارت ته لاړ شم یا به دې الیویشن کې چې کوم ځای کې ته ځم ګوره ښایي دلته کې دا لیکلی دی که نه الاین ډایمنشن. څه شي؟ الاین ډایمنشن. که دا په دې ویو کې نو په دغه ځای کې نه نو ویو ته راشه، ویو ته نه انوټیټ ته راشه ښه. دا الاین ډایمنشن دی. دا د دې سیم چیک کولی شي چې یاره د دې هایټ څه دی. خیال دی د اولني چت هایټ څه دی یعنې دا موږ ځان ته په ډایمنشن باندې معلوم کړو. دلته یې لیکلی هم دی 10 فوټ به یې لیکلی. صحیح ده 10 فوټ چینج دا برنی دی 10 فوټ ته لاندنی دی یا په الاین ډایمنشن باندې دلته چیک کړه. دا ځان داسې پته ولګوله. دلته کې راشه د سیلینګ همیشه په څه کې آرکیټیکچر کې. صحیح ده که نه خبره د آرکیټیکچر سره تعلق ساتي نو ځکه داسې لیکلی سیلینګ. ښه اټومیټک سیلینګ نه ډیټیکټ کیږي. خیال دی ورته ما په کار دی دا اټومیټک هایټ اپسیټ په صحیح د ځمکې نه څومره دنګ ولګو دا سیلینګ چې بره 6 انچې پاتې شي. فار ایگزامپل داسې به ووایو چې بره څومره پاتې شي 6 انچې نو 9 فوټو ټوټل هایټ 10 فوټ نه دی نو 9 فوټ چینج پوره نه دی 9 فوټ چینج پاتې پاتې شي بره. خیال نه دی که نه ټوټل 10 فوټ دی چینج د زه راکته شوم نو 9 فوټ چینج به د دې هایټ نو دی اوس اټومیټیکلی نه ځکه چې مخې د دیوال نشته نو نه ډیټیکټ کېږي. صحیح شو. دی به زه څه کومه سکیچ پې کومه. د سکیچ لپاره څه طریقه ده یو ته داسې کلیک کولی شي. صحیح ده که نه یو ستا سره دلته کې یو آپشن دی هغې ته وایي یو کمانډ دی هغې ته څه وایي پیک لاین. څه وایي ورته پیک لاین. په دې پیک لاین باندې کلیک وکړه دلته کې راشي سي پیګه دوه کنه دا د سلیکټ هغه خیره سره ګوره دې دلته کې اوس بندول دلته کې لاین راواله دا لاین نه ولا دلته کې دې سره د چې تاسو فینیش کې چیرې زما سیلینګ جوړ شو دی به تاسو یو آپشن درکې نه کنه وایي لاین cannot intersect each other. The highlight line currently intersect. دا وګورئ هایلایټ کړو کنه په دې لاین کې د مسله ده نو ته خبره مطلب دا چې دا څنګه تا لاین نه دا به فیلټ کو سبې کو اټو کېټ کې هم فیلټ کمانډ یا دلته هم فیلټ ته دلته د ټریم ایکسټند وایي دا دې سره څه کنیکټ کاو دا دې سره کارنر دې کنیکټ شو کنه اوس به دا فینیش کوم مسله شته پریوډ ارکیټیکچر کې دا مزه ده پوه شئ دلته کې راشه او بالکل لاین یو بل نه اورېدلی دا به د لرکې یا به فیلټ دلته هم مسله ده ښه اوس د دې ځای کې څنګه مسله ده دلته کې دا لاین نه اورېدلی دی نه دې ته د سره اجازت درکوي نه په هغه ځای کې اوس مسله ده ټیک مارک یې راکړی دی دا خو زه ستا لپاره کوم ما پکې دا مسلې پرېښودې دی وایي چې په دې ځای کې که ته وګورې نو دا لاین د ده نه کته دی د یو بل نه برکته بره دي اوس د لاین دا پیړنوال نه دی ته دغه وایي که نه لاین ویټ وایي دی دا د لاین دی پیړنوال دی څه لاین ویټ دا به سیوا دی بورډ نه دی خو لاین ویټ دی سیوا د ټي ایل کمانډ پرس کړه ټي ایل تین لاین دا یو کمانډ دی څه دی دا تین لاین ته بیا راواله دا د ارکیټیکچر کې دا خبره د لاین ویټ سیواوالي د کموالي دا خبره به ذکر کنه چې د دې په وجه باندې مونږه یو ابجیکټ پیژنو چې د وال لاین ویټ په صحیح د وینډو ډور لاین ویټ په صحیح د چا غو بنري څه چا به خیال دی کنه نو څه چې دا اوس بل کې راشو مونږه دا مسله ته وباسو دا به ډیلیټ کوم سبې کوم فیلټ کمانډ براونه مدا او دا لاین مې پر سره کنیکټ ٹھیک شو مسله ته وته کنه فینیش سیلینګ وته شو
فیکس شو ولګېد ورته خبره پوه شي دا کم مونږ ته چې دا ګریډ لاین ښکاري که نه دا په دې باندې میټیریل اپلای دي چې دا جپسم بورډ شیټس دي نه دا پته بس مونږ ته څنګه لګي دا مونږ صحیح وایو که داسې کپ لګو 3D ته راشه دا ریلاستیک که څه که نو چې دکې هیډن ښکارېدو ما ریلاستیک کو دا خو چې لینک ابجیکټ دی امین نوډ کوم ځای کې لګېدلی دی نه دا یې سیمبل دی دا لګوټې کته پر ځان له ګوري دي شي ریسپټیکل همیشه لاندې لګي نه دا دا زموږ سره د دې دا ویو ټیک نه ده دا زه په 3D کې ولاړ یم که نه دلته کې به راشم کیمرې ته دا کیمره به په دغه ځای کې کېږدم چې دننه به یو تصویر والم دلته وګوره بره سیلینګ لګېدلی دی خیال دی دې کې بیا چې کله لایټینګ فکس شي بیا به چیک کوو ښه نو په دې خبره باندې مونږ پوه شو که نه صحیح شوه مونږه خبره دې وکړه چې مونږه سیلینګ ځان نه جوړ کړو دا نور خبره خو پکې ایکسټرا وي نو مونږ سیلینګ جوړ کړو نو لایټینګ چې دی هغه په سیلینګ کې لګي اوس په مونږ چېرته کې ځو سیسټم کې په ډیوایس کې په څه کې لایټینګ ته به ځو که نه لایټینګ ته به ځو صحیح شو که نه اوس لایټینګ بدل دی کې زموږ سره لوکیشن د ګوره لوډ فیملی ته به لاړ شم لوډ فیملی او لوډ فیملی الریډي زه په کوم ځای کې ولاړ یم ځکه ما ته ما ته داسې مینول دا طریقه وښوه خو هلته پکې ته الریډي صحیح ولاړې نو د الکتریکل په ځای پکې ته چېرته لاړ شه اوس لایټینګ ته لاړ شه لایټینګ ته رالې خبره د ام ای پي ده انټرنل دننه پکې مونږ لګوو اوس دلته ګورې دا سیلینګ لایټ دی فلیټ راوند او دا دي که نه دلته اوس ډېر شی دي خو دا به اوس ټول مونږ سلیکټ کړو ټول به سلیکټ کړو ټول دا به اوپن کوم په یو پیره به دې ځان دمه کومه چې زه بیا دلته کلیک کوم د لیست نه به ځان نه سلیکټ کوم ښه دا ټول به ورته اوس څه شي لوډ به شي ورته صحیح شو ښه خبره داسې ده چې بیا به تکلیف کې نه راځي خیال نه که هغه به بیا ته ځان له ټمپلیټ د دې فایل نه نه مونږ چې په کومې کې کار کوو چې د دې نه مونږ ټمپلیټ جوړ کړی که نه نو دا به پکې بیا اږي او که نه څه پکې شته وي په هغې باندې اوور رایټ کوو زه ورته یم په هغې اوور رایټ لږ انتظار وته ښه دی خو په یو پیره به دې دمه شو بار بار باندې کې تللی که نه ټیک شو که نه ښه دی وایي چې یاره څه لایټینګ زموږ سره لوډ نه شو زه ورته وایم ځئ به ځه مونږ ته اوس دا یو راکړه سم اعلی فایل فیملی سلیکټډ نه لوډ کېږي خیال دی ورته دا ډبل اسکیپ صحیح کا کمپوننټ ته راشه په کمپوننټ ته راشه په دې کې را لوډ صحیح شو خیر دی کېدای شي هلته لوډ شو دلته کې نه هغه پرېږده اکثر نه لوډ کېږي هغه یو دا زما فیملی نه ده یا څه قصه وکړي که نه نو په دې وجه ښه اوس دلته کې ګوره دا په دې کمپوننټ کې چې مونږ آل لوډ کړو دا بیا دغه ځای کې پروت دي ښه دی وایي چې د بهر نه ټول لوډ کوه ښه اوس دلته کې مونږ
یو فیملی لوډ کړه ځان لا هغې نه نوم دی سیلینګ لایټ فلیټ راوند. صحیح شو که نه؟ د دې د پلیسمنټ طریقې کار سره دی. دلته ګوته ګورې پلیس آن ورټیکل فیس، په ورټیکل فیس پلیس آن فیس. ورته ګورې دا صحیح دی که نه؟ دا نه دی صحیح که نه؟ دا دیوال طرف ته دي شي لکه چې دې ته وګورئ صحیح شو که نه؟ دا خو پکې بیا په پلین باندې راکېږي. ښه دلته کې سویچ دی او دلته کې په اصل کې مونږ په لایټینګ کې دغه کوو که نه، نو هغه وایي چې دلته کې مه لوډ کوه. مونږ لګیو په سویچز کې لایټ لوډ کوو، نو دی وایي چې نه ته به لایټینګ په څه کې لوډ کوې، لایټینګ فکچر کې به لوډ کوې. اوس که زه دلته کې راشم او دا ټول سلیکټ کړم او اوپن دا به اوس لوډ شي. ښه لکه دې مطلب دا چې د یوې کیټګرۍ کار په بل کې مه کوه. صحیح ده که نه؟ دا ټول هر څه کیټګري وایز شوي دي، نو دا خو ستا د اسانۍ دپاره شوي دي، نو ته خو ورته اوس پردي فیملیز را دننه کوې که نه، مطلب یې د خبرې دا دی. صحیح دا لایټونه چې مونږ یو کله دغه کوو که نه، د دې لی اوټ وکړو، دا یې لی اوټ دی. ګوره ده ښه دلته به اوس راشي په لایټینګ فکچر کې ګوره. ښه نه نه دا اوس بلبونه دي. ښه باقاعده دلته کې راغلم سیلینګ لایټ فلیټ راوند مې راواغستو، کم وولټ کې به کار دی مونږ لی 60 100 کې که نه، دا به زه دلته کې سلیکشن وکړم. ما هلته کې 120 والا راوست، دا به زه راوالم په دې یوه خانه کې زه څلور بلبونه کولی کوم، نو بده خو نه ده. خیال یې نه دې په دې منځ به دلته ولګوم، دلته به ولګوم. صحیح دی که نه؟ لږ را زوم شم دلته به ولګوم او دلته. صحیح شو که نه؟ نه نه دا حال دی، ما حال دی په هغې کې لکه دا دغه شوي دي. صحیح شو. اوس په دې کې مونږ بیا څه چلو کوو، دلته ولګوو او دلته ولګوو او دلته ولګوو. دا دې ډیلیټ کا سی ایس ای کا د دې په شانتې به راشي. خیال دې ته که نه؟ دا پلیسینګ دا دغه والا برابر کړه، دلته راشه. صحیح شو. څه خبره خو نشته که نه؟ دلته کې دیوال لا کوو، خو ته دا نور کار ښه ښکلی لکه مطلب دا چې په ښه به سیکوینس کې کوه. او لی اوټ چې ستا څومره لکه داسې مزیدار شانتې و که نه، تو به هم ښه ښکاري. داسې ډایرکټ کلیک ښه دې وایي چې هلته کې یو پیره لګېده باید دې ور خیال دې ورته. دلته کې راشه سی ایس ښه دلته پکې ما پرېښودی دی، خو دې له به بیا راشم زه. څه دی خیال دی؟ دا دی سی ایس. ٹھیک شو. سی ایس
ټیک شو. د ټول نه اول مونږ دا کله لایټینګ دا لیاوټ چې مونږ وګو کنه دا به ټول وس مونږه د پینل سره کنیکټ کوو. بیا پکې دلته کې ما دا سوال کړی چې دا به د پینل سره ولې کنیکټ کوو. خیال دی ځکه دا سوال خو جوړېدی شي کنه. دلته کې راشه. ها रिवेट इलेक्ट्रिकल में तमाम लाइट्स को पैनल के साथ कनेक्ट करने की बुनियादी वजूहात सही है ना. लेकिन मुंगो तमाम की तमाम लाइट्स का पैनल के साथ क्यों कनेक्ट किया जाता है ना. बिया मुंगो दागी बुनियादी वजूहात से दिया बोस दलते की अवल दा सर्किट दलते की रेडी शी करना या भी शेयर सरा सही शो खैर दलते की दा क्लिक का دا لایټ زموږ سره 100 وولټ ده دا د 220 کا صحیح ده کنه. دلته کوله دام چینج کولای شي. ها وولټ امپیر ولم چینج کولای 220 ټوټل زموږ دا د هر یو لایټ شو. ها دا موږ په فیملی کې کار وکړو کنه. او دا هر یو جدا جدا نه لکه دا مې رینیم کو ګورو تاسو. ها دا د 120 په ځای باندې کې سره ادي نه خبره دا چې ډوپلیکیټ ته مونږه غسته وي دا 120 دا ځل کې د دې ځګنه بوزي ګورو ته. ها اوس یعنی چې ما دې پته ولګي. ها اې دا 220 وولټ یو بلب دی 220 څه شی دی وولټیج صحیح کړه. ها مطلب دا دی 220 بجلی په کار الو ولي خیال دی صحیح شو. د ټوټل لایټینګ په دې کلیک وکړه ګور دلته کې سری کړه او دلته سره مطلب دا چې دوه خبرې رالي. خان لګي اول ولا څه جوړو پاور بوله جوړو ولي بوله پاور جوړو دا خبره مونږ کړی دا دی ولي مونږ د پینل سره کنیکټ کوو. पावर डिस्ट्रीब्यूट तमाम लाइट्स को पैनल से कनेक्ट करने से बिजली की तकसीम मुनज़्ज़म तरीके से की जाती है ताकि हर लाइट को मुनासिब वोल्टेज और करंट मिले. ठीक है. द्वितीय खबर लोड मैनेजमेंट पैनल में तमाम लाइट्स को जोड़ने से लोड की तकसीम बेहतर होती है और ज़्यादा लोड होने की सूरत में सर्किट ब्रेकर से हिफाजत फराहम की जाती है. खा कंट्रोल और मॉनिटरिंग पैनल के जरिए तमाम लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है जैसा कि एक ही सर्किट पर मौजूद तमाम लाइट्स को ऑन या ऑफ करना या ऑटोमेशन के तहत काम करवाना. सेफ्टी और सर्किट प्रोटेक्शन अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो पैनल में नस्ल हिफाजती आलात जैसे एमसीबी आरसीसीबी सर्किट को बंद करके आग लगने या शॉर्ट सर्किट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं. एमसीबीज और आरसीसीबीज सर्किट सतवई दमे तो हम कुलाओ को दा खबर सही शो ना. एमसीबी से मतलब दे मैनेजर सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी से मतलब दे रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बिजली की हिफाजती आलात है जो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड और करंट लीकेज जैसे मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है. सही शो ना. तो बिया माता तो एमसीबी में तो जुदा कुलाव करे दे सही शो ना और दा आरसीसीबी में तो जुदा कुलाव करे दा मतलब यहाँ पर डिटेल सर हो गोरी. हाँ जी दा सही शो ना. लगा एमसीबी किस्मों ने दिखने सिंगल फेज एक ही फेज को प्रोटेक्ट करता है. डीपी दे डबल दे ट्रिपल दे 4 पोल दे ना दा सिंगल पोल वाला खबर दे कि क्लियर नो दा बता बदी क्यों गुरु दा एमसीबीज और आरसीसीबी सर्किट चीज़ दा से शेयर सही शो. रेट में मॉडलिंग और डॉक्यूमेंटेशन रेट में इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग के दौरान तमाम लाइट्स को पैनल से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि दुरुस्त लोड कैलकुलेशन वायरिंग प्लान और इलेक्ट्रिकल शेड्यूल तैयार की जा सके. सही शो. वैसे कोड्स और स्टैंडर्ड बिजली के बैन अवी और मकामी कोड जैसे NEC IEC के मुताबिक लाइट को एक मुनासिब सर्किट में जोड़कर पैनल से कंट्रोल करना जरूरी है. वजदा IEC और NEC से तो वही मावी देव ब्यादा सवाल क्या हो रहा है मखनी दाव का विपत दे हाँ दारे IEC और NEC दा से दी खादा द्वारा से दी दा आलमी मायार दे स्टैंडर्ड है. खाजू बिजली के निज़ाम को महफूज और मौसर बनाने के लिए उसूल और रहनुमा खतूत फराहम करते हैं. NEC से मतलब दे नेशनल इलेक्ट्रिक कोड सही मतलब दे दा मतलब ऐसा
ګوري ښه نېشنل الکټریک کوډ څه ته وایي او دا ورپسې څه دی آی ای سی انټرنیشنل الکټریک و टेक्निकल कमीशन ها ګوره इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन आईईसी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक मायात बनाने वाला एक बैन अवी इदारा है सही है ना دا پاور سره زګه مونږه کنیکټ کوو بس به پوه شئ د دې پینل سره زګه کنیکټ کوو وجوهات دادي نه د دې اندر باندې دا لکه الریډي دا دی دلته کې دا ټول سیټ اپ کړی دی صحیح ده بیا د دې خصوصیات دلته کې د دې جدا ماته ته لیکلي دي د دوه څه خصوصیات او دا دغه د مې جدا دي ٹھیک شو خیر د فاده ګور دا وګوره از سی بی او ام سی بی میں فرق کنه نو دا به بیا په ډیټیل سره ځان له ګوري د خیر سره ان شاء الله خاطر لګه مونږ راځو کنه دا سرکټ په ایډیټ کوو صحیح شو دلته کې به دا 8 سرکټ دا ټول به یو بل سره څه کوم ټول به ضروري نه چې مونږ صحیح شو کنه دا فینیش کا فینیش کې سره خو دلته کې راشه اول او ته پینل وخایا اس پی 1 لاندې دی او دا د تانوم نو لیکل دا برنه دی صحیح شو کنه دا به چا سره کنیکټ کوم اس پی 1 سره فینیش ٹھیک شو سرکټ جوړ دی کنه دوستو ها او دلته کې نه سرکټ می چیک کو سوچ موږ لا نشته سوچ ودوس لګو کنه صحیح ده کنه پوه شي خبره دا یا سرکټ جوړ شو د مین پینل نه بده کنټرول صحیح شو واست خیره نو سوچ نو بلبونه کنټرول کی بلب دی لګي او بندي خیر دي او دا ترسیل خو د پینل نه کیږي کنه صحیح ده اهم کار وشو څه چلو شو و دې چل کو کنه چې دې ته سنگل پول سوئچ لګو څه وته لګو صحیح شو کنه په دې کې موږ دلته کې لګولې ده ها مونږ وایو کنه درجه ذیل ड्राइंग में या مونږ ته مخامخ کړ नजर आने वाली ग्रिड सीलिंग है रासा दी और छोटी गोल सीलिंग लाइट है और डॉलर जैसा सिंबल स्विच है सही शो ना डॉलर जैसा सिंबल सबसे पहले जितनी भी लाइट है इसको कनेक्ट करेंगे संग हम कनेक्ट करू ना और दाखिल त पार बेच रुको هغه بیا چې کم بلبونه موږ د کم بټن نه لګو د کم سوئچ نه آن آف کو دا غي سره به کنیکټ کوو صحیح شو کنه خبره پوه شئ ها لکه موږ دلته کې جدا جدا ویلي دي لکه د ډریسینګ روم جدا سوئچ د باتروم جدا د کمرې جدا د هال جدا وغیرہ صحیح شو کنه نو دا به موږ راشو وسو ډیوایس ته په ډیوایس کې به موږ لایټینګ ته دلته کې به موږ راشو سنگل پول سوئچ دلته کې زره لمدا بس دلته سپیس بٹن چې زما کنه د دې سي د ایڈجسټمنٹ کیږي خالي دا کنه خدا به دلته کې په دې ځای کې وته کوم دې سنټر زویما د دې سوئچ نه با کم بلبونه کنټرول کی کم دې کنټرول شي ستاسو خیال زه به د دې دا طرف دې کنټرول شي یا زه خو به الته کې راځم کنه لکه زه خو ډایرکټ سوچ خو خلک به یې ځکه لګي چې کم ځای کې مین انټرنس شي کنه نو زه به دا دلته کې ولا کومه زه مچ دا اولنې لاین دویمې لاین درېمې او څلورم دا هم سمیت نه کوي مړه کم ځای کې چې ته مونږ ولګو ها زلته کې راځم کنه او ځکه چې ځان خو به نشو خرابولې صحیح شو دلته کې دا سوچ ما وله ټیک شو کنه دې باندې ما کلیک وکړو او وس دلته کې زمون سره یو مسله ما د ښکاری چې نمودار ده خیال دې خاصه په دې باندې کلیک وکم په دې لایټ باندې مې کلیک وکړو بس باندې مې کلیک وکړو سکوما اوس د سوئچ خبره ده ښه پاور داسې موته د دې دا سیستم ایډیټ کا دا ما ټول ته دلته کې جدا جدا لیکلي 8 سیستم کم بلبونه بل دینه لګي دا
د دې طرف ته به دې ټول څه دي لګي د کم یو نه به لګي د دې سوچ نه فینیش ته په دې سوچ باندې کلیک وکړه او سوچ سیستم ته لاړ شي څه وایي مطلب دا چې پته موږ ته ولګېده چې یاره دا کم سیلینګ لایټ چې دي هغه د دې سوچ نه څه کېږي دا ټول به په یو بټن باندې لګي دا خبره صحیح شو که نه ښه اوس دلته کې راشه دا خبره ختمه شو په دې ځای کې راشه سوچ تا سره الریډي دلته کې شته صحیح شوه که دې ته لږ ایډیټ را ایډیټ کې نو دلته کې د دې سره څه دا خبرې نشته چې یاره څو ولټه دی که نه ښه دلته کې راشه ما په دې مې کلیک کړی دی سی اس یعنی کریټ سیمیلر په دې دغه باندې ورته یو بل سویچ لګوم صحیح شو دا د هغې سره کنیکټ دي دا به زه د دې ځای نه ډیلیټ کړم سی اس پې کوم دلته به ځکه چې خو د هغې بټن نه لګي که نه داسې تا د دوباره سری کړی سویچ ایډیټ سویچ سیسټم او ایډ د چا سره کنیکټ کا د سره اوس کنیکټ دا فینیش او دا کلیک وکړه د دوه سیستم دی ګورئ نه هم د سویچ سیستم دی هم سرکټ ته کته شي د دې سره سرکټ هم دی او دا دی سویچ دی ټیک شو کنه خبره باندې به ان شاء الله چې ډېر ښکلی پوه شوي ښه دلته به راشو دلته ورغلو په دې باندې به کلیک وکړو سویچ ته به لاړ شو سیسټم به ولا بیا به ایډ که ریموو کوو ریموو کولی دې شو د ده سره دا ملګري دی د هر یو دپاره جدا جدا لګولی شو که نه شو لګولی شو ښه ما چې ستاسې دا کانسپټ چې دی دی کلیر شي د ده سویچ سیسټم دلته کې بیا په هر یو باندې کلیک کول دا بیا کولی شي ها هر یو بلب لکه که تا به دې بلب هم کلیک کوو د ده سویچ سیسټم چې کوم دی د هغه سره کنیکټ دی پوه شوې په خبره دا قیسې دي دا جوس په اټوکیټ کې نو هلته به مونږ بیا صرف لی آوټ جوړو خیالي ده نو د هغې بیا لی آوټ مطلب دا چې هغې کې لوډونه موډونه نه کالکولیټ کېږي مړه بس یو ډرایینګ دی او دلته پنکه ده دلته بلب دی دلته کې دا دی خیالي ده دا قیسې صحیح شو ریسپټیکل به دې کې بس پکار ده چې ولګي نو خو موږ ځان هلته کې لګولي دي خیال دی په پاور کې دلته کې ریسپټیکل وګوره په پاور کې ریسپټیکل لګېدلي دي دا خبره هم صحیح ریسپټیکل لګېدل دا سلینګ پین سره هم ایډ شو او سلینګ پین ډرایینګ ورسره هم راغی پوه شئ اوس مونږ دلته کې یو 3D ځان دغه کړی وو که نه 3D ویو 3D ویو ته راشه سیلینګ لایټ په خپل ځای باندې لګېدلي دي ها او دا پراپر د دې هغه رڼا د دې رینډرینګ هم کېږي ها صحیح دا مې کلیک کو کالیبریټ کاپی منټور سلیکټ لینک دلته لیکلی دی کاپی ملټیپل ته به نښه وکړئ خو خیر دلته کې دا 3D دی دا داسې نه شو کړو دا بیا به بل طریقه باندې شو صحیح شو دلته کې زه صرف دې له داسې یو دغه ږدم دا کیمره چې ما ته صرف دننه نه پته ولګي چې سیلینګ لایټس لګېدلي ټولې دي خیال دی که نه لاندې ریسپټیکل لګېدلي نو خپل هغه سویچ هلته کې لګېدلی کوم ځای کې نه چې مونږ دا بلب کنټرول کړو صحیح شو نو بیا مونږ د خیره سره په ریلاستیک کې ګورو ٹھیک دی که نه انشاءالله ښه د دې نه به وځو لاړ به شو سیلینګ لایټ دا خبره خو دلته کې ټیک شو که نه د ایډیټ شیډول پینل شیډول دلته کې ری بیلنس که دا لوډو
فين لور وسره مېټ شو دا ټول به سره دا به ته به مخه ریفرش کړې دی نه پوه شئ که نه نو ګوره ریسپټیکل هم دی او لایټینګ هم دی دا د هغې خبرې خو دا دې له ځکه نه ځو دا دې ته مونږ ځکه صرف ګورو چې مونږ به هلته کې بیا دا بیا په ډیټیل سره سټډي کوو صحیح ته اوس پوه شوې که نه خیر سم اوس زه ستا نه تپوس کوم دا کوم کار چې مونږ وکړو فار ایګزامپل زه دلته کې ولاړ یم دا کوم سویچ چې مونږ راغستی دی که نه په دې سیسټم کې په دې کې ویدر پروف هم وکړه ډرینګ سیو کوی دا انټرنیشنل سیمبل هم سړی ته یاد شي که نه په دې کې پوه شي دا دی دا پکې څه دی دا پکې هغه ویدر پروف یعنې خیالي ده نو د دې مطلب دا نه ده چې دا بټن نه دا بهر مونږ زیاتره لګو اوپن لکه دلته کې زموږ دا بلډینګ دی دې بهر چې کوم بورډونه یا بټنې لګي هغه په ویدر پروف وي صحیح شو که نه نو دغه شانتې طریقې کار د دې هم دی پوه شي په خبره دلته کې ته راشه د ډیوایس ته راشه په ډیوایس کې ته لوډ فیم دی نه دا دی دا خو خیر دا خو دغه دی دا خو مونږ چې کوم ځای کې ولاړو دا مونږ په لایټینګ کې ولاړو که نه او دغه څه دي زموږ سره سویچز دي سویچز زموږ سره په څه کې راځي زموږ په ټرمینل کې راځي دې ځای کې نه به وځي الکتریکل ته به لاړ شي الکتریکل کې ایم ای پی پاور ټرمینل ای دی نه خیال دی که نه ټیک شو د خیر سره ښه اوس په دې باندې پریکټس دی ښه ستا په دې باندې به ته څه کې پریکټس به دې کې صحیح شو پریکټس به څنګه کې ستا سره دویم دغه شته که نه چت سره شته یې نه صحیح شو دا خو که نه به وي خو شته صحیح ده دې کې به سیلینګ جوړ کړي دې ته نشته حاجت خو په دې کې سیلینګ به جوړ کړي صحیح شو که نه سیلینګ چې دې جوړ کړو دا کوم لاین چې ته داسې یې نه که نه دا د برنډې لاین دی نو سیلینګ به په دې کې هم جوړ کړي په دې کې به هم لایټینګ ولګي دلته په دې کې به لایټینګ وکړي دلته د هرې کمرې لپاره ولګي چې دا سویچ کې دا هغې سره به اول به ټول سره کړ د دې پینل سره کنیکټ کړي ستا سره له پاسه کوم پینل دی هغه پینل نه تا نوم نه دی ورکړی چې بیا لږ دا ته نه پینل نیم څه دی دا دی دا زموږ سره دی که نه پینل دی که نه اس پی 2 دې ته داسې لیکلی شي دا زموږ سره څه دی فرسټ فلور دی پوهېږې که نه د سیلینګ دا دغه ګورې که نه داسې د الکتریکل سرکټ ګورې په دې اس پی 1 کې ته اوس وګورې اس پی 2 کې په فرسټ فلور دی نو دا بیا ستا نه خطا کېږي بس دی منه څه دی شاید هغه بل ګروپ په سیلینګ کې لاندې 2 نمبر او که نه ټول به صحیح شو هغه لکه راځي او په دې ځای هغه